شیخ صاحب محترم یو کس دکان لري د خلکو په اصطلاح کې پرچون دکان دی مثال 100 روپو مال پکې دی دا هر یو آیټم به بیل شماري چې مثال د 1000 روپو دا د 2000 کنه مجموعي حساب وکړي چې ما سره په دې دکان کې د 100 روپو مال له او ګټه په واچي څنګه زکات به دکاندار ورکړي نو دا خو واضح خبره ده چې مجموعه د دې فی ایټم نه لاس راځي چې د څه وي چې د 100 روپو مال دی دا ولې وای زکه دا مجموعه ایټم یو به حسابي نو کدا چرته د سره د مترقي او پروګرامي لکه کمپیوټر کې د سره ثبت وي یا په بل شي کې او خپل ریټونه هغه برای راس راځل شنو به د هر یو ځان شمار ته ضرورت نشته زکه دته دا شمار چې د تر مجموعه شوی دی خو زکات به هم د څه کوي چې دا څومره مال د سره دی دا مال برای حساب کی لکه د پلاني شي د دې شي 1000 روپۍ قیمت د دې 15000 د دې 2000 د دې 1000 د دې 2000 د ځان سره کاپي کې ولي کې مجموعه 10 لک روپۍ شوي نو د 10 لک روپو زکات به شیخ صاحب محترم یو کس دی هغه سره د غټي ټیلر دی په 2 کروڑو په 3 کروڑو په 1 کروڑ باندې دی آیا په دې ټیلرو کې زکات شته چې په ټیلرو کې به ورکی څنګه طریقه د زکات دا اهم بعض فقهای کرامو دا ذکر کړی دي چې د بد د ټیلر په دې سرمایه کې او د غرنګ مشنګرین چې کوم دي داغه سرمایه چې مثلا په 1 کروڑ اخصه 1 کروڑ زکات به ورکړي لیکن د کتاب او سنت د دلایلو نوازده خبره واضح کیږي چې زکات په مال نامی کې دي هغه مال چې هغه نمو کوي ټیلر چې تا واخصو ټیلر کې نور طریقې نه راځي مشنګری چې دراله مشنګری کې نور طریقې نه راځي په ځای پرته ده د دې بده مثال لکه یو سړی دکان واخلي او هغه دکان مثلا د 100 لک روپو د خور پکې د دکانداری کوي نو د دې دکان چې کوم پیسې دي چې مثلا 10 لک په دکان ورکړي بده کې زکات نشته د دې په ډیکوریشن باندې چې کوم پیسې ورکړي بده کې زکات نشته وجدان چې دا نامي مال نه دی زیتیږي نه ګټه نه کوي ډیکوریشن په ځای پاتې دی بلکې اگر خطر راځي تا چې د دې امور د یو دفتر په ډیکوریشن باندې 10 لک روپۍ ولګول 100 لک دی ولګول دا چې به ته خرڅې 15 لک نه کوي نو لهدا د مال نامي نه دی چې نامي نه دی نو د حاصلاتو نه زکات لکه څنګه چې د زمکه د حاصلاتو نه زکات دی کور په کرایه ورکړي د کور د کرایه د حاصلاتو نه زکات دی دکان دی واخصو پای کې کار روزګار کنه کوم حاصلات ګټه چې راځي دا غي نه زکات دی نو د سې دا کوم ټیلر او مشنګرین چې دی په دې کې زکات نشته بلکې د حاصلاتو نه زکات دی او دا قول د اقوال د علماو نه راجح کاری په دې باندې د علماو السعوديه فتوا هم په دې باندې او شیخ ابن باز رحمه الله شیخ ابن عثیمین رحمه الله او دا سنور اهل علم چې غوي دا مسائل خد دقیق او باریک چلی نو د کتاب او سنت د نصوص سره هم دا مسله موافقه کوي